بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن ویډیو شخصیات ثوابي باندې را. شخصیات ثوابي یو کتاب دی، زمونږ یو ملګري ډاکټر ضیاء الله جدون لیکلی دی او ډېر تحقیق یې کړی دی. د هغې نه پس داسې خلک چې څه خلکو پیژندل او څه روک خلک وو هغه را پیدا کړي دي او په هغې کتاب کې ذکر کړي دي. نو د هغې کتاب نه دا ویډیو د هغه په اجازت باندې ستاسو لپاره جوړوم او زړه مې دا غواړي چې تاسو څوک هم دا ویډیو ګورئ نه چې نور زه صحابه او پښتانه خلک چې دي چې هغوی سره دا شریک کوي چې هغوی وپېژني، زموږ دا مشران وپېژني، داسې خلک چې هغوی موږ له پېژندل پکار دي. نو لومبې دا چې لیکلی دی نه پانیني دی. پانیني هغه سړی و چې دی د نن نه تقریبا 2.5 زره کاله مخکې تېر شوی دی. دا هغه دور و چې ګندهارا زمونږ د دې صوبې نوم او دا صوبه وه د ایران او د فارس او په دې کې بودمت و. نو دا پانیني لومبی سړی و چې د بودمت قبول کړی او دی د هغې زمانې د سانسکرت ژبې یو ډېر غټ عالم و. سانسکرت هغه ژبه ده چې د عام بول چال کې ورته خلک سانسکرت وایي. نو د پانیني ټوله دنیا کې مشهور دی او د وجه شهرت دا ده چې دی هغه سړی دی چې د په دنیا کې په لومبي ځل باندې د یوې ژبې ګریمر لیکلی او دا د سانسکرت ژبې ګریمر لیکلی. نو څوک هم چې ایم ای کوي ماسټر کوي په هره یو ژبه کې چې کوي نه هغه خامخا د پانیني نوم د هغه مخې ته راځي چې لکه مطلب دا دی په دنیا کې لومبی لیکلی شوی ګریمر چې دی نه پانیني لیکلی او پانیني د موجوده دور پاکستان سره تعلق لرو. نو دا پانیني لومبی شو. دویم نمبر شیخ ملي چې دی. نو شیخ ملي د یوسفزي چې کله د کابل نه دلته پېښور ته او د پېښور نه د موجوده علاقې ته رالل نو دا ملک احمد خان په سربراهۍ کې راغلي وو. شیخ ملي د هغه رایټ هینډ و، بس هغه د هغه یو ملګری و. د شیخ ملي غټه کارنامه دا ده چې موږ هغه په هغې باندې یاد وساتو چې شیخ ملي د یوسفزو د خیلونو په منځ کې جایداد تقسیم کړو او په داسې احسن طریقه سره یې تقسیم کړو چې رستو 200 کاله رستو چې کله انګریزان رالل او هغوی هغه کاغذونه انتقالونه او هغه خبره وکړه نو هغوی هم د شیخ ملي قابلیت نه متاثره شو او د دې تعریف یې وکړو. نو شیخ ملي دغه چې کوم دی یو غټه کارنامه کړې وه. او ملک احمد خان نو ملک احمد خان بابا هغه سړی و چې چا په قیادت کې یوسفزي د کابل نه پېښور ته او د پېښور نه موجوده علاقې ته راغلي دي او بیا آباد شوي دي. ملک احمد خان بیا په ملکنډ کې چې کوم دی وفات شو او په تاڼه ملکنډ کې مزار دی نن سبا. دا د یوسفزو هغه ړومبی سردار و. د دې نه پس چې کوم دی خان ګجو خان بابا د ملک احمد خان نه پس چې کوم دی نو په تخت باندې ناست شوی و. د یوسفزو مشر و. نو دی د یوسفزو مشر و او لوی خان ورته ویلی شي. د ده په هغه دور کې دومره لوی سلطنت و چې دا اوس زمونږ دا ټوله پښتونخوا تقریبا دا ټوله پښتونخوا ورسره د پنجاب د میاوري اټک یو څو ضلعې هم د ده په سلطنت کې وي او دی د هغې بادشاه و. د یوسفزو لکه ښه یو عروج دور و زمانه وه او د ګجو خان بابا د وفات کېدو نه پس دلته زمونږ په صوابۍ کې ګجوانو ډیری ورته ویلی شي میره ده او په هغې کې د ده مزار دی او اے این پي په تیر دور کې چې کوم دی نو د حیدروتي والله دلته کې مزار جوړ کړی هم دی. ملک احمد خان او خان ګجو خان بابا باندې موږ د یوسفزو په تاریخ کې ویډیو جوړه کړې ده، تاسو یې په چینل باندې کتلی شئ. ورپسې چې کوم دی ملک کالو خان دی، دی هم یوسفزو تاریخ کې زمونږ ویډیو کې شته. که ملک کالو خان چې د چا په نوم باندې په صوابۍ ضلع کې کالو خان کلی دی. کالو خان بابا هم د یوسفزو سردار او دا د مغولو په زمانه کې او د اکبر باچا زمانه وه. کالو خان د خپل فوج سره د اکبر باچا د فوج مقابله کړې وه او داسې شکست یې د بونیر په علاقه کې مغولو له ورکړی چې 8,000 کسان یې ولا قتل کړي وو. نو کالو خان ملک کالو خان هم د یوسفزو سردار پاتې شوی دی. ملک شاه منصور د یوسفزو مشر خو نه و، په مشرانو کې یو و او چې د چا په نوم باندې د صوابۍ مشهور شاه منصور کلی دی او ملک شاه منصور بابا په دې باندې مشهور دی چې کله بابر باچا چې کله دلته کې حمله وکړه نو هغه ته پته ولګېده چې یوسفزي او پښتنو سره په جنګ باندې دا علاقه قبضه کول ګرانه ده. نو هغه یوسفزو سره مذاکرات وکړل او مذاکراتو کې د پښتنو د طرف نه د شاه منصور بابا چون دغه لیډینګ رول پلی کو او بابر چې دی ظهیرالدین بابر نه هغه د سره بیا رشته هم جوړه کړه او د شاه منصور بابا لور چې کوم دی بی مبارکۍ چې نوم نه هغه بابر په نکاح باندې کړې وه او ځان سره یې واده کړې وه. نواب نجیب الدوله چې نجیب خان خپل نوم د صوابۍ د نظرخیلو محلې سره تعلق ساتو او د مسلمانانو د مغولو د دور کې چې کوم دی نو د دلته نه د صوابۍ نه هندوستان ته لاړو او هندوستان کې هلته کې د یو ریاست په فوج کې برتی شو او بیا د هغې ریاست بادشاه شوی هم او بیا په څو پوښته باندې د دې هغې خاندان هلته کې په پوره هغې سټیټ باندې بادشاهي کړې وه. نجیب الدوله په دې باندې هم ډېر زیات مشهور دی. تاریخ کې ذکر راځي چې دا هغه سړی دی چا چې
د شاه ولی الله هغه خط احمد خان بابا احمد شاه بابا ته افغانستان ته لیږلی او احمد شاه بابا یې په دې باندې کنوینس کړی و چې هغه راشي او دلته کې مرهټ په باندې حمله وکړي او هغه بیا وشو او نجیب خان نجیب الدوله چې و د احمد شاه بابا په هغې فوج کې د ده او د ده سپایانو پښتنو چې کوم دی نه ډېر بهادرۍ سره جنګ هم کړی و. د دا نواب نجیب الدوله هغه سړی دی. د دې نه پس چې کوم دی نو جنرال بخت خان چې کوم دی یو پښتون او د 1857 جنگ آزادۍ کې د انګریز خلاف جنگ کړی و، د جرنیل په تورې جنگ کړی و او ډېر مخکې و په جنگ کې چې کوم دی نه خو مړانه شو کړې وه. صاحبزاده عبدالقیوم خان چې موږ په یو ویډیو هم کړی ده، صاحبزاده عبدالقیوم خان چې ټوپای سره یې تعلق لرو د پښتونخوا ړومبی وزیر اعلی و. د خیبر پښتونخوا په 1937 کې چې کله د انګریز په زمانه کې ړومبی وزیر اعلی جوړ شوی و، هغه د صاحبزاده عبدالقیوم خان و. د 1924 نوالی تر 32 پورې په مرکزي اسمبلی دلی کې پښتونخوا ریپرزینټ کړې وه، د هغې نماینده و دی او دی په ګول میز کانفرنس کې هم پښتونخوا ریپرزینټ کړې وه. او دې سره سره د ده غټه کارنامه دا ده چې د مشهور اسلامیه کالج د پېښور چې دی د هغې بنیاد دی ایښی دی، دا کالج ده جوړ کړی دی. د ده په کریډټ نور هم کارونه شته. او عبدالعزیز خان د زیدي چې کوم دی یو ډېر مشهور خدایي خدمتګار و، د باچا خان رایټ هینډ و، د هغه ډېر نږدې ملګری و. او عبدالعزیز خان هم د باچا خان نه په ټول عمر کې جیلونه یې خوړلي وو، د انګریز وهل ټکورې خوړلي وو، سخت یې برداشت کړی وی، خو د باچا خان نه رستو شوی نه و. عبدالعزیز خان د زیدي مخکې یو ډېر ښه مشر تېر شوی چې هغه ته د پښتنو اتمتایي وایي، هغه په خپل سخاوت مشهور و. ارسلا خان نه هغه لکه چې خلک وایي سخي ارسلا خان، نه دا سخي ارسلا خان هم د زیدي و او د عبدالعزیز خان د هغه کړوسی و. نو عبدالعزیز خان د 1937 الیکشن کې دغه صاحبزاده عبدالقیوم خان لا چې ړومبی وزیر اعلی پاتې شوی و دله شکست ورکړی او د صوابۍ نه دی صوبایي اسمبلی ممبر جوړ شوی و. بیا په 1946 کې د یو پیرې ته بیا ګټلې وه او په د هغې نه پس چې په پاکستان جوړ شو نو ړومبی جنرال الیکشن خو بیا 1970 کې شو، هغې کې هم عبدالعزیز خان ودرېدلی و خو بایللې وه. نو د عبدالعزیز خان خاندان نن سبا سیاست کې شته او که نشته. نو تقریبا 1980s کې د ده یو نوسی په کراچۍ کې و او کراچۍ کې د ANP مشر و او یو مشهور ملاقات د ولی خان او د الطاف حسین مینځ کې هغه کړی و. نو ورپسې چې کوم دی نه دا صاحبزاده خورشید بل د کوټې و او د پښتونخوا ړومبی مسلمان ګورنر و. نو مطلب دا دی چې ګورئ د انګریز په زمانه کې خو به چې د صوبو کوم ګورنران و نه به انګریزان و، نو د پښتونخوا ګورنر به هم انګریز و، د ازادۍ نه پس هم چې کوم ګورنر و نو انګریز و. دا د ازادۍ نه څو کاله بعد چې کله ړومبی پاکستاني مسلمان ګورنر د پښتونخوا وټاکلی شو نه صاحبزاده خورشید و. نو غټه خبره ده چې ګورئ د ړومبی د پښتونخوا ړومبی وزیر اعلی صاحبزاده عبدالقیوم خان هم د ثوابای و او د پښتونخوا ړومبی مسلمان ګورنر صاحبزاده خورشید هم د ثوابای و. خو دې سره دا یو ډېره زیاته چې کوم دی نو لکه ښه خبره خو ورته نشو ویلی، بده خبره ده چې بیا د ثوابای نه څوک ګورنر جوړ شوی دی او نه وزیر اعلی جوړ شوی دی. نو صاحبزاده خورشید یو خو دغه خبره ده. بل صاحبزاده خورشید چې و نه دی ملکن پولیټیکل ایجنټ هم پاتې شوی و، دی په فوج کې کرنل و او دی د اسلامیه کالج ړومبی سټوډنټ و. نو ډېر غټه د فخر خبره ده چې کله اسلامیه کالج صاحبزاده عبدالقیوم خان جوړ کړو نو په هغې کې چې رجسټر کې ړومبی اندراج شوی نه عددي سړي شوی و، نه دی د هغې ړومبی سټوډنټ و. فاطمه احمد خان د شوي ډېر یو غټ چې کوم دی فګر تیر شوی دی، خو بالکل د تاریخ په هغې تیرو کې پټ دی، چا ته پته نشته. فاطمه احمد خان لکه د صوابۍ نه د ازادۍ نه والې تر اوسه پورې سپیکر صاحب چې کوم دی اسد قیصر اوس خو سپیکر دی، خو د اسد قیصر نه علاوه په مرکزي حکومت کې د صوابۍ هېڅوک نه دي راغلي. هغه چې راغلي دي هغه صرف دا یو سړی و فاطمه احمد خان. او فاطمه احمد خان چې کوم دی د ازادۍ نه مخکې هم په ډېرو غټو څوکو باندې عهدو باندې پاتې شوی او د دې نه اندازه ولګوي چې دی د ټول هندوستان د ریلوې ډایرکټر جنرل او دی چیف الیکشن کمیشنر هم پاتې شوی و. او د هغې نه بعد د ازادۍ نه بعد بیا چې کوم دی نه داسې کار وشو چې دی د ایوب خان په زمانه کې د جنرال ایوب خان په زمانه کې وفاقي وزیر مواصلات و. نو د ټول ملک چې کوم دی وزیر مواصلات و د هغه زمانه وه چې بنګلادیش هم له پاکستاني حصه وه، چې دی وزیر مواصلات و نه دا وړه خبره نه وه، دا د صوابۍ دپاره ډېره د فخر خبره ده. او فاطمه احمد خان زمونږ دپاره فخر دی، ویاړ دی، خو لکه مطلب دا دی چې چاته داسې د دې معلومات نشته. نو د هغې نه پاس تا قریش خان جدون، اجون خان جدونو، دا دواړه چې کوم دی نه ډګدونو او دواړه یو بل پسې چې کوم دی نه MPAs پاتې شوي، خو MPA د پښتونخوا د اسمبلی نه
د پاکستان د سملای او چې کله مشرقي پاکستان صوبه وا او مغربي پاکستان صوبه وا نه دا اوس چې کوم پاکستان دی دا یو صوبه وا او دې ته مغربي پاکستان وي او مغربي پاکستان کې مغربي پاکستان اسمبلی کې 1955 کې چې کله ډومبه الیکشن وشو نه د هغې د صوابۍ د طرف نه دا سړی چې کوم دی ایم پی ای شو نو قریش خان جدون د مغربي پاکستان په اسمبلی کې ډومبه د صوابۍ ایم پی ای او د هغه سړی دی چې د په اوټ باندې ډاکټر خان د باچا خان رور چې کوم د مغربي پاکستان وزیر اعلی شوی دا هم ډېره غټه خبره ده اجون خان جدون هم چې کوم دی نه ګدون سره تعلق لرو او اجون خان جدون 1962 او 1965 کې دوه پیرې ته د جنرال ایوب خان په زمانه کې د مغربي پاکستان ایم پی ای پاتې شوی لکه د صوابۍ نه د ایم پی ای چې ټوله صوابۍ باندې صوبایي اسمبلی یو حلقه وه نو د ایم پی ای او اجون خان جدون هغه سړی دی چې د چې دا موږ ورته ګوهاټي کالج وو د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج ثوابي چې دی نه د دې بنیاد په 1962 کې 63 کې اجون خان جدون خو او ورپسې دویمه غټه خبره چې د جهانګیري په سیند باندې به دریای کابل باندې پول نه نه دا پول هم چې کوم دی نه دا اجون خان جدون جوړ کړو او د ورسره دریم غټ پروجیکټ چې د کړو د تمنګ کې ثوابي شیرشاه سوري وو نو غلطه بنئ هغه دریم غټ پروجیکټ داو چې د ټوپای نه وتلې ته سړک جوړ کړو نو دا اجون خان جدون په کریډټ باندې دغه کارونه دي ورپسې چې کوم دي جسټس کیسر خان ډیر غټ سړی پاتې شوی دی د پاکستان په تاریخ کې د صوابۍ نه د سپریم کورټ جج هېڅوک نه دی جوړ شوی که چېرې جوړ شوی دی نو هغه جسټس کیسر خان و نو څومره غټه خبره ده چې د صوابۍ یو سړی په سپریم کورټ او پاکستان کې جج وي د کالو خان او جج پاتې شوی دی سپریم کورټ جج پاتې شوی دی ډاکټر فاروق کرنل شیر کلي سره تعلق لرو د جماعت اسلامي په لیډرز کې خو د وجه شهرت چې کوم دی نه صرف دا نه وګیني چې د جماعت اسلامي لیډر و بلکې دا داو چې دی یو غټ ریلیجس سکالر او د هغې مذهبي علومو د وجې نه به په ټي وي باندې راته یو ټي وي پرسنالټي هم وه او د هغې ټي وي باندې پاکستان ټلویزیون باندې په ټي وي باندې به هم راته پروګرامونو کې نو یو سکالر و مذهبي سکالر و دا د وجه شهرت ته او په 2010 کې د اے ان پي حکومت چې کله سوات یونیورسټي پرانسته نو دې ډومبې وایس چانسلر وټاکو خو بده پیښه دا وشوه چې دهشتګردو په فایرنګ کې دی چې کوم دی نه په هغه 2010 کې قتل کړی شو پروفیسر ډاکټر لال بها د توډيري هغه ښځه ده چې په 1968 کې د لندن نه پی ایچ ډي کړې وه موږ ما په دې باندې یو ویډیو هم جوړه کړې ده چې دا څومره یو ناشنا او عجیبه خبره ده او زموږ دپاره د فخر خبره ده چې 1968 کې چې چا پی ایچ ډي پیژندنه لا سړو نه وه کړې اوس موږ د دې تحقیق کول پکار دي کیدای شي چې دا د پښتونخوا ړومبۍ ښځه به وي خو د پاکستان کې دی چې ړومبۍ ښځه نو د کتاب مطابق هم دا د پښتنو ړومبۍ ښځه را چې دی پی ایچ ډي کړې وه 1968 کې کړې وه د لندن نه یې کړې وه بیا پېښور یونیورسټۍ کې پروفیسره وه او د ایکټنګ وي سي پورې چې کوم دی نه رسېدلې وه امیر نواز چې کوم دی نه د وړوکي لاور شاعر تېر شوی دی او ډیر په غټه سطح باندې شاعر او تاسو د دین اندازه لګولې شئ چې کشور سلطان ډیر مشهور کلاسیکل غزل چې کوم دی لباس خنداره جړېدل د دین ډیر خدي رک د سوال لیدل شه نه لیدل د دین ډیر خدي میر نواز پرېږده یادوي سله دا بې وفا بس که اوس هیر که هېرېدل د دین ډیر خدي نو امیر نواز خان لیکلی او دا د هغې زمانې چې کوم دی یو ډیر ښه ښکلی شاعر و علي حیدر جوشي چې ما په یو ویډیو جوړه کړې ده اسمیلا کلي سره تعلق لرو او د صوابۍ پهچان و به یو زمانه کې او دا په ټولو پښتنو کې چې کوم دی نه دا یو غټ ادیب تېر شوی دی او اندازه د دې نه ولګوي چې یوسف خان شیربانو مشهوره کیسه چې ده نه هغه علي حیدر جوشي لیکلې ده نو نه دا صرف نه چې دی د هغې لیکوال دی بلکې هغه د پښتو ډومبې فلم چې کوم یوسف خان شیربانو نو هغې له هغه سکرپټ هم چې کوم دی علي حیدر جوشي صاحب لیکلی او هغه ډایرکټر چې کوم دی د هغې ډومبي فلم هم چې کوم دی علي حیدر جوشي او علي حیدر جوشي هغه سړی دی چې 25 کتابونه یې لیکلي دي د جنرال ایوب خان د جنرال ضیاء الحق او د جنرال پرویز مشرف د پاکستان د 3 پریزیډنټس نه صدارتي ایوارډونه ترلاسه کړي دي نو یو ډیر غیر معمولی سړی و 2003 کې وفات شوی و عبدالشکور باچا د بامخیلو او عبدالشکور باچا د 1946 الیکشن کې چې کله عبدالعزیز خان د خدای خدمتګار او د کانګرس ته طرف نه الیکشن ته ولاړو نه د صوابۍ کې د مسلم لیگ د طرف نه نو 1946 کې ګورئ دا ګورئ اهمه خبره ده او لږ سوچ چې ورته وکړئ چې په 1946 کې مسلم لیگ چې یو کال پس پاکستان جوړېده دا د انډیا کانګرس پسې دویمه غټه پارټي وه نو هغه دویمه غټه پارټي چې وه چې بیا د پاکستان لومبۍ غټه پارټي وه نو مسلم لیگ
د ثوابای کې خپل ټیکټ چې کوم دی عبدالشکور باچا له ورکړو او د عبدالعزیز خان د زیدي او د عبدالشکور باچا په منځ کې د صوبایي اسمبلی لپاره د پښتونخوا د اسمبلی سیټ لپاره مقابله وشوه. هغه عبدالعزیز خان د زیدي وګټله نه، اگر چې عبدالشکور باچا پاتې شو خو عبدالشکور باچا د مسلم لیگ د طرف نه چې هغه ته ټیکټ میلاو شو دا ځان له یو ډېره لویه او غټه خبره وه او هغه د بامخیلو د باچا سبزي او باچا صاحب په هغه زمانه کې د انګریز پر دور کې د دې ټولې علاقې چې کوم دی یو انډیکلیئرډ باچا و، هغه بېتاج بادشاه چې ورته ویلی شي او انګریز چې بس کار کوو نه د باچا صاحب په سلا باندې به یې کو او دا د دې فیملی لکه یو پولیټیکل او انفلوئنشل فیملی وه. تر دې پورې چې کوم دی موږ خبره راوسته نور په ماډرن دور کې چې اوس د ثوابای کوم اهم شخصیت دي باغې باندې به بله ویډیو کوو. یو ویډیو به په ادبي او په موسیقۍ سره چې شوبیز سره کم خلک تعلق لري او ثوابای نه په مخکې وتېدي هغوی باندې به یو ویډیو کوو. انشاءالله زمونږ د دې سیریز به 2-3 ویډیوز راځي. د دې لپاره زمونږ چینل ګورئ. ډېره مننه.